سلامونه ګرانو محترمو دوستانو او کتونکو، هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ملګرو، نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوی ویډیو سره راغلم. په دې ویډیو کې هدف لرم چې تاسو ته یو ایرډراپ معرفي کړم چې دغه ایرډراپ دوستانو د ویډرا وړ ده، خپل قیمت لري او ښه خبره دا ده چې وړیا ده او تاسو کولی شئ د ورځې تقریبا له 10 تر 20 ډالرو هم د خپل کار په توان له دې څخه وباسئ. نو دوستانو، که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه رالی او لومړی ځل مو د زموږ چینل څخه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. راځو ځو د خپلې ویډیو په طرف. ملګرو، د دې ایرډراپ یا د دې سایټ لینک به ما تاسو ته لومړی کومنټ کې ایښي. سمه ده، کله چې مو په لینک کلیک کو ملګرو، دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دلته زموږ کار څه ده ملګرو، سراسو دغه ایرډراپ کې د ځان لپاره اکاونټ کریټ کو یا خپل ثبت نام وکړو. نو د هغې لپاره به ملګرو تاسو راشئ په دې لوګین او راجستر په دې به کلیک کوئ. صحیح ده. کله مو چې دوستانو لوګین او راجستر باندې کلیک کړل، دلته به دا ډول یو صفحه راشي. تاسو به لاندې دا ګورئ راجستر یې لیکلی، په دې لاندې به کلیک کوو. صحیح ده ملګرو، دلته دا ډول یو صفحه راځي. په دې لومړي سر کې زموږ څخه یو جیمیل یا ایمیل ادرس غواړي. زه راځم دا ورته لیکم. کله چې مو دوستانو جیمیل ولیکو، ګورئ دغلته تاسو ته یو آپشن درکوي ګیټ کوډ. په دې ګیټ کوډ باندې به کلیک وکوئ. نو اوس تاسو جیمیل ته ملګرو دا کوډ لیږي، هغه کوډ به راخلئ، دغه ځای کې به ورته لیکئ. نو د دې لپاره به خپل جیمیل ته راشو دوستانو. نو ملګرو، زه خپل جیمیل ته راغلم. دلته ګورئ موږ ته کوډ راغلی، ویریفیکیشن کوډ دا لاندې لیکل شوی، یو اویا 4 دا به راشئ دغه ځای کې به ورته ولیکئ. دغه ځای کې به ورته دوستانو ولیکئ دا څنګ کې ورسره 1 دا چې مو ولیکو دوستانو، د لاندې ځای کې تاسو څخه یو کوډ غواړي. تاسو به دلته ورته یو کوډ ورکوئ. مثلا زه د مثال په ډول ورکوم خان 1 2 3. دا لاندې کې به هم همدا کوډ تکرار ورکوئ. مثلا خان 1 2 3. تاسو 400 ورکوئ. کله چې دا ټول ولیکم ملګرو، نو را به شئ دغه ځای کې به راجستر باندې کلیک کوئ. اکاونټ به مو جوړ شي ملګرو. راجستر به اوس ووهئ. ښه نو دوستانو، کله چې مو راجستر ووهلو، اکاونټ مو جوړیږي، دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. راځم دوستانو دغې کې ستاسو کار ښیم. ډېر ساده کار لري دوستانو، صرف ورځې یو کلیک د ویډرا ثبوت هم درته اوس ښیم. نو دوستانو دغه ایرډراپ سده قیمت هم لري. دا پورته ګورئ دا د یو ټوکن قیمت ده او ویډرا یې هم آزاده ده، ویډرا کولی شئ. او دې څنګ کې ستاسو بالانس ورسره ښیي. مثلا ما سره اوس 10,800 EVM په نوم کرنسي ده او دغلته ستاسو VIP ښیي، لیولونه لري، VIP 1 VIP 6 پورې، او د لیول ګټه هم تاسو ته دوستانو وایم. صحیح ده. دغه کې ستاسو کار ملګرو څه ده، د ورځې به صرف یو ځل راځئ، دغه ګورئ پیک اپ آل به وهئ. تاسو ته دلته ټوکن درکوي. دا ګورئ ما ته کم ټوکن راکوي. دا ګورئ ما ته زه لیول 1 کې یم، ما ته 600 راکوي. 100 ده او 500 ده، دا د لاس نښې چې دي. پیک اپ آل به ووهم ملګرو. زه اوس دا 2 ټوکن ګورئ ما ته یې راکړه. نو پورته موږ یو ریفریش ورکړو، بالانس سره جمع کېږي. زه اوس یو ریفریش ورکړم، ګورئ 10,800 دی، 11,400 زما بالانس ته دا ټوکن جمع شول. ویډرا یې هم اوس تاسو ته ښیم ملګرو. ښه نو دوستانو، کار مو صرف همدا ده، د ورځې راځئ یو ځل پیک اپ آل وهئ، خلاص. ورځ کې صرف یو ځل. نو دلته ملګرو راځم نور درته وایم چې دې کې موږ څنګه کولی شو د ورځې عد تر 20 ډالرو پورې وګټو. دوستانو دغه لاندې چوکاټ وګورئ، دلته لیول انکم یا لیولونه دي ملګرو. کله چې تاسو په دغه کې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو په دغه لومړي لیول کې VIP 1 کې دې کې دوستانو ګورئ د ورځې چې دا تاسو ته 600 EVM ټوکن درکوي. 600 EVM. او که چېرته ملګرو تاسو ګورئ دغلته یې درته لیکلي دي لیول 2. که غواړئ لیول 2 وکوئ، نو تاسو باید له 2 نه تر 8 پیکس کسان، پیکس یعنې هغه کسان ملګرو چې هر ورځ هغې راشي دا پیک اپ آل بټن وهي او خپل ریوارډ اخلي، دغسې کسان باید انوایټ کړئ. 2 نه تر 8 کسو چې انوایټ کړئ، تاسو ډایرکټ VIP 2 ته وړئ او د ورځې تاسو ته 1200 EVM په نوم کوین درکوي. او که چېرته دوستانو تاسو له 4 تر 28 پیکس کسان یعنې فعال کسان مطلب دا انوایټ کوي، تاسو ته د ورځې 2,500 EVM ټوکن درکوي. صحیح ده. قیمت هم د ټوکن مې درته وویل. او که چېرته ملګرو له 1400 نه تر 128 کسانه تاسو البته 8 نه تر 8 کسان انوایټ کوي، تاسو ملګرو VIP 4 لیول درکوي چې د ورځې 5,000 EVM ټوکن درکوي. او که چېرته ملګرو له 1400 نه تر 113 فعال کسان انوایټ کوي، تاسو ته د ورځې 10,000 EVM ټوکن درکوي. صحیح ده. او که چېرته ملګرو 2.5 نه تر 150 کسان انوایټ کړي، تاسو ته د ورځې 20,000 EVM ټوکن درکوي چې تقریبا 20 ډالرو نه باره شاوخوا راځي. او د انوایټ لپاره ملګرو دغلته تاسو ته لاندې لینک درکول شوی. دا ګورئ دا ستاسو لینک ده، بغل کې ورسره کاپي بټن به وهئ، دا به خپلو ملګرو ته ورکړئ، هغې چې اکاونټ جوړ کړي نو ستاسو په لینک راشي، تاسو ته به لیول پورته ځي. دلته هم د ټیم سایز مو ښیي. دا ګورئ ما سره فعلا 1 نفر ده. او دا و ملګرو
نو نور په دغه کم خاص څه پاتې هم نه دي او که چاته مشکل پیښیږي دغه سرویس بټن په وهلو کولی شي کسټمر سپورټ سره میسج وکړي. نو دا و دوستانو پورته څنګه چې مې ویل دا د ټوکن قیمت د یو ټوکن یې $3.40 معادل ده. راځو دې ته ملګرو نور څه پکې نشته ده او کار مې هم درته وښودل لیول ګټه مې هم وښودې. راځو ویډرا ته. ویډرا دوستانو دا ګورئ کش بټن یې خوا کې ورسره لیکل دا کش باندې به کلیک کوئ نو دلته اوس تاسو ته راځي. مینیموم ویډرا څه ده دوستانو VIP 1 حالت کې څه ده 3000 EVM ټوکن ده چې تقریبا 15 ورځو کې رسیږي. 3000 EVM ټوکن چې دي دوستانو $1.15 کېږي. اولا راځم تاسو ته ویډرا ښیم خپله ویډرا مې ملګرو. ګورئ دا ټرانزیکشن باندې به کلیک کړو دغلته اوس د منګه ویډرا دا یو خو ډیلی هغه د ټوکنو ریکارډ ده او دلته د ویډرا ریکارډ. په ویډرا ریکارډ کلیک کوم زه تاسو ته خپله ویډرا ښیم او بیا والټ کې هم تاسو ته ویډرا ښیم او دا هم تاسو ته ښیم چې ویډرا څنګه کېږي ملګرو. زه راځم دا ویډرا ریکارډ مې ووهه لږ لوډینګ کوي. اوس به دغلته د ما د ویډرا ثبوت تاسو ته راشي. ښه نو دوستانو دغه د زما د ویډرا ثبوت تقریبا یو څو ورځې مخکې مې یو څه ټایم مخکې مې 3000 EVM ټوکن ویډرا کړ چې معادل د $1.14 کېږي. دا د ما خپله ویډرا ده. او اوس راځم دوستانو تاسو ویډرا درښیم چې ویډرا څنګه کېږي. پورته دوستانو ستاسو بیلانس دا څنګه چې مې ویل ما سره 11400 ټوکن دي چې کېږي $4.50. دا به موږ څنګه ویډرا کوو دوستانو. ویډرا لپاره دوستانو ګورئ تاسو ته دلته یو آپشن ده ډاونلوډ د اپ. تاسو به په دغه کلیک وکوئ او د دې صرافي به ډاونلوډ کړئ. د دې ویډرا څه ده د دې خپلې صرافي ته کېږي خپله صرافي لري. د ویډرا لپاره دوستانو پلی سټور آپشن دا ټول آپشن دي. دغې نه به د انډرایډ یا آیپل باندې کلیک وکوئ. مثلا زه په انډرایډ کلیک کوم دغلته بیا دوستانو تاسو ته داسې یو صفحه راځي دلته ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ او دا ډاونلوډېږي. ما اوس ډاونلوډ کړی نه غواړم ډاونلوډ یې کړم. راځم تاسو ته زه یې درښیم. نو دغه ډول دوستانو د دې خپله صرافي د کاسموس AMS په نوم دا د دې صرافي د له همغه ځای ډاونلوډېږي. کله چې مو دا ډاونلوډ کړو دوستانو دغه ته به اوس موږ لوګین کوو. ښه نو دوستانو دا چې مو ډاونلوډ کړه اوپن به یې کوئ. دغې کې به دوستانو اوس دغه خپل د EVM ایر ډراپ اکاونټ لوګین کړو. لوګین به څنګه کوو دغلته به راسو دا مای آپشن یې نه په دغې به کلیک کونج کې دغلته دوستانو پورته موږ ته لیکلي دي ښه لوګین او راجستر. دلته دوستانو دا لوګین او راجستر باندې به کلیک کړو. صحیح ده. دغې کې ملګرو نوی اکاونټ نه جوړېږي. صحیح ده. هغه سایټ کې نه ده EVM همغه د ټوکنو سایټ کې هغې کې چې کوم جمیل ورکړی به راواخلو دلته به یې ورکړو او کوم کوډ سیم هلته ورکړی به راواخلو دلته به یې ورکړو. یعنې نوی اکاونټ نه جوړېږي. همغلته سیم څه ورکړي هغه به دلته لوګین کوو. دواړه یو څه دي نوی نه جوړېږي. زه اوس دا خپل مثلا ورته لیکم دغه ده زما دا مې ولیکلو. اوس دلته راځم دا لوګین وهم وینئ کوم نوی دې کې نه جوړېږي. نو زه راځم په لوګین آپشن کلیک کوم د ما همغه اکاونټ دا د لوګین شو ملګرو. څنګه چې مې ویل هلته چې کوم کوډ او جمیل ورکړم هغه به لوګین کوئ. نو دلته راځم دوستانو تاسو ته مې ویډرا د دې په والټ کې هم ښیم اسسټ باندې کلیک کوم. نو دا ګورئ 1.914 سنټه مې هلته ویډرا کړې وه دلته راته راغلې. ویډرا دوستانو په سیکنډ کې ثانیه کې تاسو ته رسیږي. نو دا و دوستانو. نو دا د دې خپله صرافي ده MS په نوم صرافي ده. ویډرا لپاره به اوس موږ څنګه ویډرا کوو. اوس بېرته راځم سایټ ته ملګرو. دا سایټ راوازوم. نو اوس تاسو ته ښیم چې ویډرا څنګه کېږي. صحیح ده دوستانو. کله چې مو اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړه هغه مو وکړو بېرته به کش آپشن وهم. دلته دوستانو نه کوم ادرس غواړي څه نه غواړي صرف به دلته اندازه لیکئ. څونه اندازه مثلا مینیموم 3000 ده. 3000 چې مو ولیکو دوستانو نو ویډرا باندې به کلیک کوئ. ډایرکټ په یو ثانیه کې ملګرو تاسو ویډرا رسیږي. هلته زه فعلا ویډرا نشم کوی ځکه دوستانو ما یو ویډرا کړې VIP 1 حالت کې. VIP 1 حالت کې یو ویډرا صرف اجازه ده. دلته ګورئ نو بیا نور تاسو په VIP 2 حالت کې نور نامحدوده ویډراوې کولی شئ. نو دا د ویډرا طریقه ده دوستانو. او اوس راځم د MS صرافي کې دوستانو دغې ته چې کله تاسو ویډرا وکړه دغې نه څنګه کولی شو د خپلې پیسې باینانس یا ټرست والټ ته ویډرا کړو. دوستانو دا صرافي چې دا ډېر زیات آپشنونه لري. کوم پیسې چې تاسو دلته له هغه ایر ډراپ او ویډرا کړئ تاسو کولی شئ دلته پې هم ټریډ وکړئ هم پې مثلا بیټکوین واخلئ نورې کرنسي هم پې واخلئ. یعنې سم لکه د باینانس غوندې معاملات دلته کولی شئ. نو دوستانو د دې لپاره راځم دا صرافي هم درته معرفي کوم. ټوله لږ به ویډیو هم اوږده شي خو حوصله مو غواړم. لومړی سر کې خو همدا لومړی د هوم صفحه د دوستانو دغلته لکه د نورو صرافیانو په څیر چې هغه کوم آپشنونه یې دغلته هم شته لکه انویټ آپشن او همداسې چټ آپشن او کوم مشکل دي ټیم او یو څه بل څه دغه دي او دا لاندې ډیپوزټ او ویډرا آپشن ده. ویډرا هم درته ښیم او لاندې د تل په څیر همغه نرخونه دي د بیټکوین او د یو څه د بل څه لکه د نورو صرافیو غوندې. او دغه برخه ملګرو ټرانزیکشن دغلته ټریډینګ کېږي. دې کې څو ډوله ټریډ لري ملګرو. یو دا کومه صفحه چې اوس ګورئ دا ډول ټریډ ده. دغې ټریډ ته ملګرو سوګرینا ټریډ وایي ډېر نومونه لري. دا ټریډ په څه شکل ده ملګرو.
دوستانو ګورئ دغه یو بل ډول ټریډ د دغلته لاندې تاسو ته اندازه درکوي چې په څومره پیسو ټریډ وهئ. $100 $300 $500 $1000 $2000 او دلته اوټر کې تاسو په $1 مینیموم هم ټریډ کولی شئ. نو دا ټریډ څه ده دوستانو دغلته بیا څو آپشنه نور لري. نو دا ګورئ 30 ثانیه‌یي ټریډ 60 ثانیه‌یي ټریډ 90 ثانیې 180 او 180 چې څونه غټ ټریډ وهئ موږ نه ګټه ډېره ده 12% 10% نو دغه رقم دا ټریډ اوس څنګه کېږي ملګرو دلته دوه آپشنه لري ګورئ یو دا آپشن ده یو دا ټریډ ملګرو په داسې ډول ده دا پورته ګورئ دغلته یو ګراف ده مثلا تاسو ټریډ ووهه په دې نقطه کې که دا آپشن مو ووهه او دغه 30 ثانیو والا مو وهه 30 ثانیې چې ختمه شي نرخ پورته لاړو تاسو ګټونکي کېږئ او که لاندې لاړو بایلونکي کېږئ او که چېرته دا ټیټ آپشن مو ووهه دا سور آپشن مو وهه 30 ثانیو لپاره ټایم مو لګو که چېرته دا د بیټکوین نرخ ټیټ راغی تاسو ګټونکي کېږئ او که پورته لاړو بایلونکي کېږئ. نو دا دغه ډول ټریډ و هغه بولیش و بیریش ټریډ هم څوک ورته مختلف نومونه اخلي. او بله راځمه دغلته پورته هولډینګ برخه ده هولډینګ او ډیل دی کې خاص څه نشته دا پورته کانټاکټ وهمه درته دلته دوستانو سیده ساده فیوچر ټریډ ده یعنی تاسو کولی شئ په دې پیسو مو فیوچر ټریډ هم وکړئ. فیوچر سره نور بلد یئ خاص په توضیح نه ورکوم شارټ او لانګ ټول آپشنونه راځي ساده فیوچر ټریډ ده ملګرو. او د کرنسي سی لیکلې ده دغه برخه هم درته راوړم دلته بیا دوستانو ساده سپاټ ټریډ ده یعنی کومې پیسې چې له هغې ایرډراپه ګټئ کولی شئ دلته سپاټ ټریډ وکوئ بیا ځان ته لیمټ لري دا ګورئ ما سره اویلیبل 1.14 سنټه دي کولی شم سپاټ ټریډ پې کوم دا ده اسسټ برخه دوستانو مغه والټ یې ده څنګه چې مې وویلې دلته تاسې کرنسیانې او نور درته ښیي او مای برخه کې هم خاص څه نشته ده دوستانو دغلته هغه تاسو لیول ښیي جیمیل مو ښیي و اکاونټ اسسټ و وی آی پی مو که کړی بل څه ښیي. اوس راځم دوستانو دغې نه موږ دا پیسې څنګه بایننس یا ټرست والټ ته لیږلی شو دوستانو دې نه مینیموم وډرا چې ده $100 ده نورو والټونو ته د لیږلو نو $100 چې مو کله پوره کړل مثلا له ایرډراپه مو $100 وګټل په یو ایس ډي ټي دلته تاسو ته وډرا راځي په همدې یو ایس ډي ټي باندې به کلیک کړو دوستانو او دلته ګورئ وډرا آپشن دی نیسان کې ورسره وډرا باندې بس کلیک وکړو او په ټي آر سی پاره شبکه لیږو ادرس به راواخلو دلته به یې ورکړو دلته ګورئ ملګرو مینیموم نمبر اف کوینز 100 یو ایس ډي ټي یعنی 100 یو ایس ډي ټي نه کمه اجازه نشته د غیر ډراپ صرافي نه ولېږئ. نو $100 چې مو پوره کړل کولی شئ بیا ټرست والټ ته ولېږئ او بالکل د وډرا نه ډاډه واوسئ ملګرو او وډرا ثبوتونه یې ما په څو ځایانو لیدلي په یوټیوب خو بیخي زیات د وډرا ثبوتونه دي نو کولی شئ هلته یې وګورئ او څنګه چې موږ تاسو ته فیک شی نه معرفي کوو هېڅ وخت فیک سیستم تاسو ته نه معرفي کوو نو 100% ما خپل هم درته اوس د وډرا ثبوت هم معرفي کوو نو دغه د وډرا ثبوت نو نور پکې خاص ملګرو څه نشته د نور مو په خدای سپارم زموږ نورو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ.